سلام وخت مو بخیر قدرمنو زه سیام خان یو وار بیا د تیر په څیر ستاسې په درانه چوپړ کې ما خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په کالیو کې غښتي واوسئ که یو پلو د پاکستان امنیتي ځواکونه خپلو وګړو ته د امنیت خوندیتوب ورکولو کې پاتې راغلي دي خو بل پلو پاکستاني سیاستمداران او دغه ګوندونه لا هم په دې بوخت دي چې یو بل په جلا جلا تورن کې आपकी जाली असम्बलियों को कबूल नहीं कर रहे। پرون په وزیرستان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د نجونو مکتب پناه شوی چې په مکمل ډول ړنګ شوی دی. همداراز مولانا فضل الرحمن نن په پېښور کې یو احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل چې پوځ خفه کېږي چې زموږ په اړه خبرې مه کوئ، تاسې د سیاست نه لرې اوسئ، موږ بس تاسې په اړه خبرې نه کوو. سوال دا دی چې پوځ ولې د ایمل ولی خان صاحب او د فضل الرحمن او د ګڼ شمېر نور سیاسي مشرانو په خبرو ولې په سیاست کې لاس وهنه کوي؟ ګټې څه دي؟ په بلوچستان کې د کاروباریانو احتجاج لا هم دوام لري. د هغوی په خبرو چې موږ د ډیورنډ په کرښه پاسپورت نه منو، هغوی زیاتوي چې موږ بې ځای زورول کیږو او بتخوران له موږ څخه پیسې غواړي تر څو زموږ دغه ستونزو ته خلار نه را وباسل شوي او زموږ دغه ستونزې ته جدي پام نه شوی، نو د نامعلومه وخته دپاره به زموږ فرلت دوام ولري. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي غړي او سناتور ایمل ولی خان صاحب په خبرو هغه په یو تازه مرکه کې وایي چې پښتونخوا په مکمل ډول ترهګرو ګروپونو ته حواله شوې ده چې د دې پایله به ډېره ګواښونکې او ناشنا وي. پاکستاني سیاستمداران ادعاوې کوي چې ترهګر ګروپونه په افغانستان کې پټنځایونه لري او په پاکستان کې ترهګریز عملیات کوي. پاکستانی امنیتی ځواکونو څه وکړل، څه به وکړي؟ अल्लाह ना करे, लेकिन इंशाल्लाह जो मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कि जो दिख रहा है कि गली गली में दहशतगर्द होंगे, तो हर जगह दहशतगर्द होंगे. पुख्तनख्वा एक दफ़ा फिर ये एक प्लान है और ये प्लान मिला जुला प्लान है. د اندېښنې او د فکر وړ خبره دا ده چې وخت تر وخته پاکستاني سیاستمداران زیاتوي چې د کابل څخه ترهګر ګروپونه په پاکستان کې ترهګري عملیات کوي او پټنځایونه په افغانستان کې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونه څه کولی شي په دې لړ کې؟ تر اوسه یې څه وکړه؟ خوندیتوب به تر څومره پورې باوري او یقیني شي؟ دا سوالونه لا هم بې ځوابه دي.